زما نوم جمال داوړ دی د پی کې 111 نه د صوبایي اسمبلی د پر ازاد امیدوار دلته پرون چې کوم د صوبایي اسمبلی انتخابات تر سره شوي دي په دې حلقه کې نو په یوه بجه باندې موږ ته دا ریپورټ راغی موږ د پولینګ سټیشنز په ویزیټ باندې وو چې په شوا باندې یو منظمه دانډلې شروع ده د ټوپک په زور باندې د پی ټی آی امیدوار اقبال وزیر راغلی دی او په پولینګ سټیشنونو نه زمونږ ایجنټان او د نورو بقي ټولو کاندیدانو ایجنټان په زور ویستي دي حمله یرغمل کړې ده او خپل ځان ته په خپله وټونه والي دي سره د نورو ملګرو نو داسې نتیجې یا داسې الیکشن یې که کېدی موږ دا وایو چې د دې الیکشن ضرورت څو تاسو به 14 کسان د پی ټی آی والا راوچت کړي وای اسمبلی ته مو لېږلي وای چې دا د کام نمایندګان دي د دې په خلاف موږ په موقع باندې لاړو آرو ته مو اپلیکیشن ورکړو په موقع باندې موږ ته آرو وویل چې چلو زمونږ سټاف والا دی راشي موږ به د هغې نه کنفرم کوو نو ما هلته چې څوک د سټاف والا و هغه کسان مو ورته میلاو کړل ما خپل الیکشن ایجنټ ورته میلاو کړو چې په شوه کې و هغې د ټول صورتحال نه آرو خبر کړو خو بیا هم هغې ویل چې تاسو پرې دی نتیجې دې راشي دا به ګورو دی داسې نشي کولی دا د دانډلې ووټ په د ده نه کټ کېږي خیر زمونږ خو هغه خپل کوم چې په د پولینګ سټیشن باندې ویزیټ و هغه کینسل شو موږ په احتجاج باندې کېناستو په روډ کې کېناستو او نن چې موږ بیا د دې فالو اپ دپاره لاړو هلته د میرلي جرګهال باندې زمونږ آرو صاحب نتیجه لګولې ده او دی په خپله فرار شوی دی تښتېدلی دی چې چېرته تللی دی دته کم از کم دا نتیجه ځوړند کول دا نتیجه شو کول نو پکار ځکه چې د ټول جهان یې ویني د جمعیت علما اسلام کم کاندیډیټ چې هلته ورغلی دی په هغې باندې هم تشدد کړی دی او د دې نه علاوه به زه دا ووایم چې آرمي په دې کې مکمل ملوث ده ټول وران ویجاړ سلوک چې شوی دی د آرمي په تعاون سره شوی دی دا صرف په شوه کې نه دلته به د ټوله حلقه کې په ډېرو پولینګ سټیشنو باندې به موږ ته وایي چې تاسو ته د پولینګ سټیشن ته دننه د تلو اجازت نشته موږ به د بره نه اپروول اخلو د بره نه به اجازت اخلو هم په هغه پولینګ سټیشنو کې د شپې د نیمې شپې پورې د 10 بجو پورې ټپې والې شوې موږ خو به اوس قانوني لاره اختیاروو احتجاج مو حق دی خپل احتجاج به کوو تر هغې وخته پورې به یې کوو چې څو پورې موږ ته انصاف نه وي میلاو شوی او که چېرته په احتجاج باندې ونه شوه نو موږ به کم از کم په دې سلسله کې عدالت ته هم ځو